د هسکې مینې ولسوالۍ د پاپین روغتیايي مرکز چې د وروستیو جګړو پر مهال ویجاړ شوی و، اوس د بیا جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا دغه مرکز مخکې د بي سي په لیول و، اوس د سی سی په لیول رغول کیږي. د ننګرهار امیر روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف دغه روغتیايي مرکز بنسټ ډبرې د ایښودو پر مهال وویل د دغه ودانۍ په جوړېدو 238 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا UNHCR لخوا ورکول کیږي. نو دا د یونیسر له خوا نه په 2,09,000 ډالر باندې جوړیږي او د کې هغه روغتیايي چې کوم ضرورتونه د ټولې شبيبو کې موجود وي هغه به ټولې ورکې جوړیږي او پاتې شول نور هغه کلینیکونه چې کوم په دغه علاقې کې تخریب شوي جنگونو کې د منځ لاړ دي هغه د پرمغه هم پلان لرو چې دا ورغو او هغه ترمیم کو او جوړ کو او د خلکو مشکلاتو کې حل شي. ځای اوسیدونکي ډاکټر خان زمیر او بنارس خان وایي د کلینیک د جوړېدو سره سره دی ورته درمل او مسلکي ډاکټران هم زیات شي. امارت اسلامي د راتګ سره ډیر کارونه الحمدلله په دې سیمه کې وشو. همدغه چې دا د کلینیک تعمیر دا اډه مؤسسې یو 3-4 اتاق اساس کړه. بل دا زموږ په دغه کلینیک باندې د نفوسو تعداد به انتها زیات دی خو سهم یې کم دی. یو چې دا سهم د دوا زیات شي او دویم دا لابراتوار ډیر موږ ته ضرور دی. نو مقصد دا څه چې د اسلامي امارت راغلي خلک راپځای شوي دي راغلي دي منطقې ته راغلي دي نو غواړو چې بس تاسې توجه هم غواړو او تاسې بیا همکاري هم غواړو بیا هم همکاري غواړو. د ننګرهار امیر روغتیا رئیس د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د مسلکي ډاکټرانو ترڅنګ به ټولو کلینیکونو ته د درملو ورکړې لړۍ پیل کړي. په ورته وخت کې انجینر محمود شاه شینواری د دغه ودانۍ د جوړونکو شرکت مسؤل وایي دغه ودانۍ به په نړیوال ستاندرد جوړوي چې 12 خونې به لري او دغه به ان شاء الله موږ کوشش کوو چې د ښه کیفیت په خو هغه سره به موږ دا پروژه مخ ته وړو او دا به په شپږو میاشتو کې ان شاء الله ترتیبیږي. په دغه پروژه کې به یو بله ګټه د دې ولس لپاره دا وي چې تر ډېره غریب خلک او بیکاره خلک به په کار باندې دلته لګېږي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم د ننګرهار امیر روغتیا ریاست د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې دغه ډول روغتیايي مرکزونه جوړ کړي دي.